السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ټول افغانانو ته احترامات او نیکی هیلې. څنګه چې تاسو ته معلومات دي چې نن سبا په ګران افغانستان کې د ښځو د ایجاب په باره کې خبرې روانې دي او د بهایي په باره کې. نو په دې باندې زما ویډیو ده، دا ویډیو واورئ، ویې ګورئ او مخکې ملګرو سره شیر کړئ. زمونږ ستاسې په افغانستان کې په هرات ولایت کې مجیب الرحمن په نوم باندې یو عالم صاحب دی چې زه ورته ډېر احترام لرم او زه هر یو عالم ته چې د حق وینا کوي، د حق خبره کوي، زمونږ وروره د هغې د خپو خاورې او د هغې پسې مونږ وروره سپورټ کوو، د هغې پسې به روان یو انشاءالله. خو یو خبره دا کوو چې اول مجیب الرحمن صاحب یا نور علماو د حجاب خبره کړي. اول خدا دی چې شکر الحمدلله د ټولو دنیا ما لیدلې ده، یا نور داسې ډېر افغانان دي چې اسلامي ملکونه لیدلي. د دې ټولو اسلامي ملکونه الحمدلله په افغانستان کې حجاب او پرده او حیا ډېره ده. دا خو اولنۍ خبره درته کوم. ګنې لاړ شي کابل کې وګورئ، لاړ شي جلال آباد کې وګورئ، لاړ شي وروره په هرات کې وګورئ، لاړ شي په مداري شریف کې وګورئ، لاړ شي پنجشیر ته لاړ شي یا نور ځایونو ته لاړ شي. الحمدلله 99% به تاسو ته د پردې ښځې، د حجاب ښځې او د حیا والا ښځې. دا خو معلومه خبره ده. او بیا همداسې سفر به وکئ، لاړ به شئ دوبۍ ته به لاړ شئ، ابوظبۍ ته به لاړ شئ، قطر ته به لاړ شئ، سیا مهربانه پسې ترکي ته به لاړ شئ، بیا به عراق ته لاړ شئ. دا ټول ځایونه به بیا تاسې وګورئ. تاسې بیا به لاهور ته لاړ شئ، تاسې بیا معلومات وشي چې په افغانستان کې د حجاب والا ښځې ډېرې دي او کلته ډېرې دي. خو موږ دا ویو چې موږ په ګران افغانستان کې په یو حکومت کې بل حکومت نه منو. بالکل د مجیب الرحمن صاحب خبره 100% کې ورسره موږ ادا کوو. حکومت سره دې کینی، حکومت سره دې خبره وکړي. موږ الحمدلله یو منظم حکومت لرو، یو اسلامي حکومت لرو، یو اسلامي قانون لرو. د هغې په رڼا کې چاره فیصله موږ ته په سر سترګو قبوله ده. خو د چا پردۍ دسیسې په افغانستان کې نورې موږ نه منو چې خبره یو وي او ورلاندې بیا نور شی نه وي. لکه دا اوس چې فضلالرحمن پرون تاسو ته خبرې واضح کړې. او بل دا دی که دا مولایانو صاحبانو سره دومره فکر وي چې یاره دلته ښځې بې حجابه ګرځي، ښځې خو الحمدلله بې حجابه نه ګرځي. اول دې دا بورکې بندې کړي، ټولې د حجابونه اعلان کړي. ځکه په اسلام کې په دنیا کې چې د اسلامي ملکونه وګوري په حجاب کې ګرځي، بورقه نشته دی. په دې خبره وکړي. بیا دې دا خبره وکړي چې لور خور په افغانستان کې خرڅ کېږي په 10 لکه 15 لکه افغانۍ وانې یو خور لور وروره ورکول کېږي یو بل ته او ورور په نوم وانې پیسې اخیستل کېږي. زما هغه ځوانان، زما هغه ځوانان په دوبۍ په سعودي کې مړه شو د ودونو په ارمان وانې 15 کاله مسافري کوي، هغه د یو واده پیسې نشي برابرولی. په دغې وانې خبره وکړئ مولانا صاحبانو. په دې باندې خبره وکړئ چې دشمنانو کې د سورۍ په نوم باندې خور لور ورکول کېږي. په دې تاسې ولې خبره نه کوئ چې مړی ورور کړی او قرباني ته خور شي ورور یا لور شي؟ په دې باندې خبره وکړئ که نه. په تعلیم باندې خبره وکړئ چې افغانستان کې تعلیم عام شي، چې د دې پردیو د دې لانجو نه خلاص کړو، خپله ټکنالوژي جوړه کړو، خپل ټوپک جوړ کړو، خپل موبایل جوړ کړو، خپل لیپټاپ جوړ کړو. موږ د ایران او د سعودي جنګونه دلته نه راوړو. نور موږ افغانستان د جنګونو نه نور ستړی دی. خدای ته وګورئ دا پردي دسیسې نورې پرېږدئ. دلته د شیعه او د سني په نوم باندې به دلته یو بله لوبه روانه ده. موږ دا نه وایو چې مجیب الرحمن صاحب ګنې دا کار کوي، خو خلک د دې نه بیا دا استفاده کوي، خلک ترې نه بیا دا کار اخلي. نو موږ ګران افغانستان یو اسلامي ملک دی. الحمدلله د ټولې دنیا نه پکې احترام ډېر دی، د ټولې دنیا نه پکې حیا ډېره ده. ګنې دا یې ګز او دا یې میدان. نور بس دی افغانانو، بس دی. دلته موږ باید چې نور د پردي قرباني نه شو. که غواړئ چې ګران افغانستان جوړ شي، اسلام ته خدمت وشي، نو راشئ د ورور وانې خبرې وکئ، په سواره وانې خبرې وکئ، په نورو شیانو خبرې وکئ. دغه هلته خو الرېډي زموږ او ستاسې میندې خویندې ټولې الحمدلله په حجاب او په بورکو کې ګرځي. نو خبره دا ده چې افغانانو ځان ډېر خیر کوي، ډېر ځان کلک ونیسئ چې پردو دسیسو کې بیا رانه شو، بیا د پردي قربانۍ چې دغه رانه جوړ نه شي. نیکې هیلې الله دې وکړي چې زما خبرې په تاسې ښه لګېدلي. خو مولانا صاحب په دې باندې تاسې کار وکئ. موږ د سره یو. ستا هر یو خبره چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې وي تا سره موږ ملګري یو. خو په ګران افغانستان کې په یو حکومت کې بل حکومت نه منو. دا بدماشي د چا نه منو. ځان سره دا خبرې سنبال کړي. خدای په